السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو د بیا هم د پښتو زده کړې له چینل څخه نن بیا په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ملګرو ما څخه ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې موږ ته دا طریقه وښیه چې زموږ مسنجر کې دا وایس خبرې چې دي دا نه پلی کوي. ملګرو نن مې دا طریقه زه تاسو ته وښیم چې ستاسو دا ستونزه حل شي. نو راځئ ملګرو ما سره ویډیو تر اخره وګورئ. که مو چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل درته سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان آن کړئ ترڅو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره درسیږي. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. د هغه لپاره به ملګرو راسئ خپل د موبایل سیټینګ ته به راسئ. ملګرو د موبایل سیټینګ ته چې کله راغلئ ملګرو سیټینګ باندې چې کله ایپ باندې به ملګرو کلیک وکړئ، په دغه ایپ اپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. بیا به راسئ ملګرو دلته به په میسنجر پیدا کو. دغه ده ملګرو، دا ده زموږ میسنجر، دلته ده دا ده ملګرو میسنجر. بیا په میسنجر کلیک وکړئ. بیا به راسئ ملګرو رسټار باندې به کلیک وکړئ. رسټارټ باندې به کلیک وکړئ. په دغه رسټارټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو بیا به راسئ ملګرو په کلیر ډیټا باندې به کلیک وکړئ. په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. چې کله په دغه اپشن باندې کلیک وکړو ملګرو، په دغه اپشن چې کله کلیک وکړو بیا به راسئ ملګرو ډیلیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. ډیلیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. زما خو اوس روغ دی، زه غناخ کوم ملګرو چې تاسو چې خراب وي دغه طریقه به اوس روغ کړي انشاءالله ملګرو 100% په ذمواري سره به ستاسو مسنجر روغ سي ملګرو. که مو ویډیو خوښه سوي نور ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل ته داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره درته سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.